د بي بي سي پښتو ټلویزیون ته خبرونه ته مزه شازیا سنگروال هرکلی کوم دا ونی د افغانستان شمال کې د خټکیو د موسم پای کروندګرو او پلورونکو یې وایي بازار یې سوړ دی او له خرابېدو مخکې باید په ټیټه بیه وپلوري. هند کې د اوبو رسولو ستونزې د خبرتیا یو نوی خدمت اوس د خلکو د ستونزې لرې کولو مرسته کوي. او د فراري ځغاست او د نیویارک ونډو بازار اوس مالی ډګر کې هم د ګټو سیالۍ ته مخه کړې ده. ستړي مشئ. پیل کې د افغانستان شمال ته ورځو چې د تېرې اونۍ زلزلې له امله د شمال ختیځو سیمو وګړو ته مالی او ځاني تاوان رسېدلی. خو هغوی هم چې دا تېر دوبی یې للمي خټکي پاللي وه وایي محصولاتو ته یې مناسب بازار نشته او په ارزانه بیه یې پلوري. دوی وایي چې دولت ورته سړې خونې نه دي جوړې کړي او خپلې میوې نشي ساتلی. امیر بریال په مزار شریف کې د خټکیو منډۍ او بزګرو ته سر ورښکاره کړی دی. د شمال للمه خټکي دا مهال ټول پاخه دي. بزګر یې مارکیټونو ته وړي چې پیسې یې کړي. بهر ته یې د سوداګرۍ د نشتوالي او ټیټې بیې له امله کروندګر او هټیوال دواړه ناخوښه دي. صرف په 50 اخلو هغه وخت هم راځي چې موږ صرف په 45 هم خرڅوو. په دې باندې موږ صادرات نه لرو، خارجه صادرات، واردات خارجي لرو. له خارج نه موږ ته دا خټکي خربوزې راځي، موږ صادرات نه لرو. په ټیټه بیه موږ له دهقان نه اخلو، هم په ټیټه بیا خرڅوو. د مني د بادونو او ورښتونو له ویرې نور پر دښتو نشي ساتلی. د هندوانو فصل یې هم ورسره راټول کړی دی. د مزار شریف په منډوي کې دا مهال د یو من خټکیو بیه شاوخوا 50 افغانۍ ده. په وروستیو کلونو کې د شمال بزګر د دې ارکانوي خټکیو پر ځای دا تخم کري چې غټ دي، وزن لري، خو د دې په څېر خوند نه لري. ځینو سیمو کې د جګړو له امله هم خلکو کورونو ته وړي، خو د خرابېدو امکان یې شته دی. بزګر وایي په نورو هیوادونو کې دولتونو ورته سړې خونې جوړې کړي او د هغوی میوې په ښه بیه پلورل کیږي، خو د دوی اقتصاد وران دی. پالیزونه نیول، هلته جنګونه شو، هدیم راټول کړو، زه ځم راوړو کورو ته، دلته کور کې مو کېښودل. موږ دا به وساتو، بازار کې نرخ نه و. یو خټکی د موږ 10 روپۍ ښه خټکی سره موږ دا به وساتو، یو 15 ورځې بیا بازار ښه سي دا به خرڅ کړو. هغه چې 15 ورځې موږ کېښوده بعد له هغې موږ خټکي خرابه شو. د دې سیمې یوازې خټکي او هندوانې نه دي چې بزګر یې بیې ته نشي رسولی. د دوی نورې میوې هم چې پخې شي ژر یې پلوري، خو وروسته بیا همدغه میوې په لوړه بیه له بهر نه را روانې وي. امیر بریال، بي بي سي، مزار شریف. اوس هم یو څو لنډ اقتصادي خبرونه. افغان حکومت په تیل نوی کابل بانک یو ځل بیا د خصوصي کولو په مخه پلور ته وړاندې کړي. دغه بانک چې په 2010 کال کې د ناقانونه پورونو پر سر له مالي کړکېچ سره مخامخ شو، د افغانستان بانک تر مخامخ څارنې لاندې راوستل شو. د افغانستان بانک او هم دغه هیواد مالی وزارت چارواکو د تېره اونۍ کابل کې وویل چې تر 2 راتلونکو میاشتو پورې د دغه بانک څښتنوالۍ ته لیوال شرکتونه خپل غوښتنلیکونه ورسپارلی شي. د دغه بانک د نږدې 1 میلیارډ ډالرو ورکه شوې پانګه لا بیرته نه ده ترلاسه شوې او نه هم پکې د ښکېلو کسانو قضیه سپینه شوې. د هالند شیل شاهي شرکت د دې کال 3 میاشتنۍ موده کې له لویو پروژو د لاس اخیستو له امله د تاوانونو راپور ورکړی دی. د تیلو د شرکت ویلي د موده کې څه د پاسه 6 میلیارډ ډالر تاوان کړی دی. شیل په الاسکا کې د برمکارۍ او کاناډا کې د تیلو شګو پروژو درولو له امله شاوخوا 8.5 میلیارډ ډالر تاوان ګاللی دی. د دې تاوانونو اغیزو کې د تیلو او غازو بیو ټیټوالی هم یاد شوی دی. د جرمني د ویچ بانک د کال 3 میاشتنۍ موده کې د 6 میلیارډ یورو تاوان له اعلان سره ویلي 1500 دندې به کمې وي. د جرمني د لوی بانک ویلي د پوره وخت 9000 کارکونکو او هم به د 6000 قراردادیانو دندې ورختموي. دغه بانک ویلي راتلونکو 2 کلونو کې د داسې کاروبارونو د پلور پلانونه هم لري چې 200,000 خلک پکې په کار بوخت دي. په دودیز ډول ډیرو نړیوالو شرکتونو د ارزانه کاري ځواک په مټ د خپل صنعت د غوړاوي په مخه چین ته مخه کوله. خو اوس بیا لا ډیرې چینایي شرکتونه هند کې فابریکې پرانیزي. دا د هند حکومت لپاره د خوښۍ او هرکلۍ خبره ده چې د صنعتي چارو پرمختیا کې خپل لومړیتوب ټاکلی دی.
نو دا چینایي کاروبارونه چې هند کې پانګونه کوي د جات څه نښې پکې ګوري. د ساتیرې نانځکې چې د سیسیمي سټریټ ټلویزیوني نندارې د څیرو بڼې لري او د امریکایي کورنیو ماشومانو ته رسیږي چینایي شرکتونه یې جوړوي. خو دا فابریکه بیا چین کې نه د هند جنوب اندرا پردیش کلیوالو سیمو کې ده. دا له څه د پاسه هغو 100 کاروبارونو ده چې د سری سټي صنعتي مرکز کې دي. ډېر یې چینایي کاروبارونه دي او د میک ان انډیا مبارزې ترڅ کې هند ته مخه کړې ده. د فاکسکون په څیر شرکتونه د ځوان او ارزان کاري ځواک له لوري هند ته ورجذب شوي دي. دغه شرکت پلان لري هند کې د 20 میلیارډ ډالرو په پانګونه لږ تر لږه 10 فابریکې جوړې کړي. دلته دوی د شیاومي په ګډون د یو شمېر چینایي سوداګریزو نښو لپاره زیرک ټلیفونونه جوړوي. د چین ټلیفون جوړولو دا شرکت چې هند کې 3 میلیون زیرک ټلیفونونه پلورلي، دلته یې د ټلیفون سیټونو سره تړلو کار څه کم 1 کال مخکې پیل کړ او وایي د لګښت کموالي ګټې خورا ډېرې دي. موږ پر ډیرو وړو نازکو نریو څنډو کار کوو. که د چین په څیر له هر بل هیواده توکي واردوي نو راغوښتل او هند ته یې رسول 4-5 اونۍ وخت نیسي. که دا توکي په هند کې جوړ شي نو وخت یې 2-3 اونیو ته راښکته کیږي او همدا لویه سپما ده. خو په داسې حال کې چې د کارګرو ارزاني او هم یې پریماني کاروبارونه ورجذبوي، چینایي شرکتونه وایي هند کې لا ډېرو وسایلو ته اړتیا لري. هیله لرم حکومت دلته لا ډېر فعال شي. د هند حکومت له یوې ایجنسۍ سره د ټولو اجازه لیکونو برابرولو ژمنه کوي، خو خبره دا ده چې چارواکي باید لا ډېر ښه والی راولي. دا اندېښنې پوره نه دي چې دلته د لا ډېرو فابریکو له جوړولو د چین مخه واړوي. خو که د هند ستونزمنه بنسټیزه وداني ونه رغېږي، ښایي دا اوږدمهاله فرصت یې له ګوتو ووځي چې په ترڅ کې ځان ته د اسیا له خپل دغه لوی سیاله کاروبار ور وکاږلی شي. بیا هم هند چې د اوبو کموالی پکې اوس یوه لویه ستونزه شوې او ان ډېر ښارونه یې د ورښتونو موسم کې هم ورسره مخامخ وي. خو په ځینو ځایونو کې د اوبو بندېدو مهالویش په اړه یوازې د معلوماتو شریکول له خلکو سره مرسته کولی شي چې ځانونه ورته چمتو کړي. دې راپور کې به بنګلور ته لاړ شو چې د ټکنالوژۍ په مټ یوه ساده حل لاره له خلکو سره مرسته کوي چې د اوبو خپلې اړتیاوې په لا فعال ډول اداره کړي. په دې ښار کې ډیر خلک هیڅکله نه پوهیږي چې کله به یې د اوبو نلونه چالانیږي. داسې حالات کې خلک دا فرصت له لاسه ورکوي چې ټانکیو او یا هم د کور نورو وسایلو کې اوبه زیرمه کړي. خو انوپما کارنک نور له دې ستونزې خلاصه ده. د خبرتیا یو لړ خدمتونو کې نوملیکنه کړې چې په سیمه کې د اوبو د چلند کره وخت په تړاو ورته د ټلیفون پیغام استوي. د انوپما په وینا د ستونزې په حل کې ورسره مرسته کړې. پانی کا تو مطلب دا خدمت ډیر ګټور دی. د اوبو د چلند پر کره وخت پوهیږم چې د ورځې پلان جوړولو او په مناسب ډول مې د اوبو تنظیمولو چاره راته اسانوي. له دې مخکې مې پوره اوبه نشوی زیرمه کولی، خو اوس خبره داسې نه وي. دا پروژه چې د ټلیفوني پیغامونو او یو اپ له لارې معلومات پکې شریکېږي، د بنګلور اوبه برابرولو اداره او یو نوی ځایي شرکت یې په ګډه پلي کوي. نل چلوونکي چې دنده یې د اوبو پرانیسته ده په ځانګړې سیمه کې د اوبو چلند د پیل کره وخت د ټکنالوژۍ شرکت ته ورکوي او همدا معلومات بیا سمدلاسه خلکو ته استول کیږي. فکر کوم څه چې موږ یې کوو ډېر ارزښت لري، خو دا کار په ګټه څنګه اړوي. فکر کوم د حکومت یو قراردادي لپاره به ډېر ښه کار وي. ښایي د 100 میلیونو ډالرو کاروبار وي، خو څنګه یې په 1 میلیارډیز کاروبار اړوي. همدا فکر کوم د اوبو په اړه د معلوماتو ارزښت دی. خلک وایي راتلونکې نړیواله جګړه به د اوبو پر سر وي. نیکس ډراپ د کرناټک ایالت لراوبر 4 ښارونو کې فعالیت کوي او لا د هند لراوبر د خپل کار غځولو تابع لري. چټکې ښاري کېدا د چارواکو لپاره له اوبو لا لویه مسله جوړه کړې، خو د نویو کاروبارونو لپاره یو خورا ښه فرصت چې له مخې یې د عمل پر ډګر ځان فعال ثابت کړي. د فراري لوکسو ګاډو جوړونکي شرکت د تیره نږدې موده د نیویارک ونډو بازار کې سوداګري پیل کړه. سره له دې چې د ونډو پلور کمزوری پایلې درلوده، خو په لومړي ځل یې د ونډو بیه $250 ټاکلې وه. دا د فراري لپاره یو بری دی چې د شرکت ارزښت یې ورسره نږدې $100 میلیارډ ته رسیدلی دی. خو پوښتنه دا ده چې د دغو ګاډو جوړولو شرکت باید ورسره آرام شي. جذبونکی تیز او ځلیدونکی فراري، لکه څنګه چې سپورتي ګاډي پلوري، خوبونه هم.
د جذابیت یوه برخه یې د ځانګړتیا نښه ده چې دوی یې ښیي او کله چې فراري د نیویارک ونډو بازار ته په سیالۍ وردانګي همدا جذابیت یې پام کې دی. اصلي شرکت فیات کرایزلر یې د تاج سینګار توکي کې د څه کم 10% ونډې سره پانګوال ورجذبوي. دا په هر شرکت کې نه، په فراري کې ونډه ده. تر ټولو لوړه لوکسه نښه په تیره ده چې خبره د سپورتي ګاډو او د سیالۍ دود فارمولا 1 وي. دا د یو بهیر پیل دی چې فراري به پکې د 2014 کال لومړیو کې خپل شرکت ته ورولي. فیات کرایزلر به لا ډېرې پیسې ترګوتو کوي چې دوی ورته اړتیا لري او د ونډو څښتنان به یې د لوکسو موټرو جوړونکي شرکت 80% برخه ولري. د فراري چلول یو داسې څه دي چې ډېر خلک یې یوازې هوس کولی شي چې تر ټولو ډېرې غوښتل شوې بڼې یې په میلیونونو ډالرو پلورل کیږي. خو بازار کې د ونډو وړاندې کولو سره د دغه مشهورې نښې یو موټر لرل یوازې د ګاډو غونډونکو کار نه دی. د ویل برانسټن په څیر د ګاډو غونډونکي وایي بازار کې د فراري ونډو د پلور له پیل سره خوشحالي ډېره ده. خو وایي هیله دا ده چې بازار ته به یې د ونډو وړاندې کول د نښې پر یووالي اغېز ونه کړي. دوی به داسې څه کوي چې آزاد بازار کې هر کاروبار باید وکړي، هر ونډوال یې باید وکړي. دوی باید فعال واوسي. فراري یوازې شاته نشي کېناستی چې ووایي موږ ډېر ښه ګاډي جوړوو. دا اوس یو عام شرکت دی. فراري ښایي د خپل ډول یوه پورکې سپورتي ګاډی وي، خو اوس باید ثابته کړي چې ونډې یې باید د پانګوالو لپاره پیسې راغونډې کړي. د جنوبي افریقا جهانسبرګ ښار د سرو زرو پر یوه لویه څنډه جوړ شوی دی. د سرو زرو ډیری کانونه یې تړل شوي، خو جنایتکاره ډلې لا بیا هم په ناکارېدونکو او پرېښودل شوو تونلونو کې کار کوي. دا چاره ډیره خطرناکه او ډیر کله مرګونې وي. ناکارېدونکو کانونو کې د کیندونو په مهال په درنو وسلو سمبال ډلې لپاره پاتې کارېدونکو تونلونو د سرو زرو غلا کوي. دوی یې زمازمز بولي. دغه کسان د سرو زرو غلا په موخه کان ته ورننوځي. د څوکیو له زړو ملابندو په ګټه چې یو له بل سره یې تړلي، دوی تر 400 مترو لاندې ورښکته کیږي او ډیر وخت بیا تر مځکې لاندې څو اونۍ تیروي. په دودیز ډول د کان کیندلو چارې لوی شرکتونه ترسره کوي چې وس او وسایل لري، خو دوی بیا په تر ټولو ساده وسایلو سره سمبال ورځي. دا هم د مځکې د پاسه او هم ترې لاندې یو خطرناک کار دی. د سرو زرو یو فعال کان کې د څارګرې کامرې د انځورونه یوه ډله ښیي چې په اتومات وسلو سمباله ده. په ښکاره په یوه تونل ولکه کوي. شمېر یې سلګونو ته رسیږي. دوی یو د بل او هم د امنیتي ساتندویانو پر وړاندې جنګیږي. دا داسې قانون ضد چارې دي چې ډېر کله مرګونې تمامیږي، خو بیا هم دغو کسانو ته ارزښت لري. همدا پیسې دي او همدا سره زر دي. له سترګیو پرته دوی د غلا شوي خام توکي سره ماتوي او بیا یې یوې ویالې ته وړي چې د سرو زرو ټوټې ترې ومینځي. ډېر کله ځانونه د سیماب له اغېز سره مخامخوي چې د سترګو لید د تلو خطر ورپېښولی شي. تور بازار کې د 1 ګرام بیه $40 ده. دا یو داسې خطر دی چې ډېرې پر غاړه اخیستو ته لیواله دي او کله هم ژوند پکې له لاسه ورکوي. پر سړک ښکته لور څه واټن کې د ژغورنې چارو کارکوونکي زیار باسي د ناقانونه کان کیندونکو مړي راوباسي چې تر مځکې لاندې بند پاتې دي. 3 تنه خپلوان مې دلته لاندې مړه شوي دي. هوا خلاصه شوه او په لوېدو شو. باور نشم کړی چې څنګه ژوندی راوتلی یم. دوی ټکان خوړلي او ویرجن دي، خو بیا هم لاندې ورښکته کیږي. دا د سرو زرو وړو ټوټو د ورکاغلو ځواک او د شتمنۍ خوب دی چې بیرته یې د مځکې لاندې خطرناک لټون ته ورکاږي. د اقتصاد د نړۍ خپرونه و دا اونۍ هم دومره وه، خو که غواړئ بیا وګورئ زموږ په ویب پاڼه یې کتلی شئ. د اوس لپاره مو هر چیرې چې یاست الله مل ښه وخت.